دوستانو نن در سره د حمزه صاحبزاده یو ویډیو پر سکرین باندې له تاسو سره شریکه کوم. د پښتونستان د جوړولو په هکله باندې غږېدلی او نجیبه فیض چې پښتونستان او د افغانستان په هکله باندې کوم رشخند وهلی ده هغه ته یې هم کلک جواب ورکړی ده. د دې په هکله باندې د پښتونستان د افغانستان د جوړونې په هکله باندې یوه دا ویډیو له تاسو سره نن شریکه کوم. راځئ تر هر څه نه مخکې دا یو ویډیو وګورو. په اووه کالو کې پښتونستان خو جوړ نشو خو افغانستان یې پې سومبه کړو. د پښتونستان سره بیا د جوکر د عکس لګول د پښتون ملت پالنې قام پالنې او هلو ځلو افغان ولس لرو برکې رشخند دی پسې وخل پروپاګاندا کول دا ډېر نن سبا ټرند چلیدلی دی. دې طرف نه پنجاب هم کوي، دې طرف نه تعلیم یافته نفرت پاله پښتانه هم کوي د کوزه پښتونخوا کې، او افغانستان هم تعلیم یافته او بیا ډېر بې سوادو د ګیرو والا خلک چې چکچکیان دي مبارزین دي غړاټه هغې هم لر بر افغان ولس خلاف دي، اتفاق خلاف دي. بیا داسې خلک هم راشي د میډیا خلک. نو خورجانې زموږ مشرانو به یو متل کولو وي اموخته خور ښه ده که میراثه خور. مشرانو به جواب ورکړو چې اموخته خور ښه ده ځکه په میراث کې پاتې شوې خور، په میراث کې پاتې شوې فلسفه، په میراث کې پاتې شوې دولت، په میراث کې پاتې شوې ځمکه، په میراث کې پاتې شوې شناخته، دا کلم د چا په ګټه نه دی. نو دا زموږ میراث کې پاتې شوي خلک دي چې دا رشخندونه اوس د افغان ملت پسې وخي په لر و بر کې. خورجانې دا مسله د ځمکې نه ده، دا د پښتونستان د جوړولو نه ده. پښتونستان جوړول څه دومره غټ شی نه دی. ځمکه بیلول خپل ځان ته سیاسي نظامونه دا د پښتنو تاریخ دی، دا موږ ته هیڅ مسله نه ده. مسله د شناخت ته کم چې پروپاګانډو په طریقو باندې موږ نه اخیستلی شوې وه د سوشل میډیا په برکت باندې هغه اوس میدان ته شوه. د هغې نه خلک یریږي چې دا قام اوس یو ځای نشي، ملت نشي، په یو نظریه نشي، په یو فکر نشي. اوس هر ځای نه خلک راپاسي، پنجابیان راپاسي، خراسانیان راپاسي، تعلیم یافته نفرت پاله پښتانه راپاسي، بې سواده د افغانستان نه راپاسي، او د افغان قام پرستۍ، د افغان ملت پالنې او د افغان قام یو ځای کېدو خلاف رشخند ملنډې او پروپاګانډه کوي. قام پرستۍ ته سپک ګوري زمونږ. خو دا هغې وخت کې دا قام پرستي د پښتنو سپکه نه وه چې کله په دې اسیا کې نورو قامونو شناخت ته مسله وه، د نورو قامونو نومونه روکېدل، د نورو قامونو وطنونه نه جوړېدل. دا افغانان لاړل جوړې کړل وته، دا پښتانه لاړل نورو قامونو بالکل افغانان د تاریخ لري ازادي کړې. اوس چې ځان دپاره آواز اوچتوي نو دا نفرت پاله دي، دا غداران په نامه ورته ویل دا کېږي، نېشنلسټان دي، دا بې غیرته دي، دا داسې دي، دا داسې دي. نو زه به جواب درکم. په تاریخ کې هر څوک به تاسو ته ابدالي یاد کړي، شیرشاه سوري به یاد کړي، باچا خان به یاد کی، نجیب به یاد کی، امان الله غازی امان الله خان به یاد کی. خو یو افغان پښتون د تاریخ نه چې میټاو کړی دی کوم چې بهترین مثال دی او دینه دا ثابتېږي چې افغانانو ته په لر و بر کې وطن جوړول، ملت جوړول څونه آسان کار دی. د دې نه ثابتېږي. اوسنی وطن تاجکستان د افغانانو په اوږه، د افغان په وینه، د افغان په خبرو، د افغانانو ډېر کردار افغانانو پکې ادا کړی. تاجکستان موږ ته یو افغان، یو پښتون را ډالې کړی دی. څنګه؟ زه دلیل در کوم. په 1899 کې د ډیورنډ د کرښې د امضا نه 4 کاله پسه په صوابۍ کې یو وړوکی کلی دی زیدې کې یو ماشوم پیدا شو. د ماشوم نوم کېغوستو پلار نثار محمد یوسفزی، د پلار نومو اول خان او د نیکه نوم محمد علیو. نثار محمد یوسفزی په نوم باندې دا ماشوم چې کله زیږېدو نو په 1919 کې په سوویت یونین کې انقلاب راغی. هغې ته د اکتوبر ریولوشن وایي، د اکتوبر انقلاب ډېر غټ انقلاب و. نثار محمد یوسفزی هغه ټیم کې ځوان شو، هغه ډېر متاثره شو د دې انقلاب نه، د کمیونیزم نه ډېر متاثره شو. په افغان وینه کې، په افغان تاریخ کې ټولو نه اولنی کمیونیست چې و هغه دقه نثار محمد یوسفزی و. دا تاسو ګوګل کې سرچ کې بیا ریسرچ پې وکړئ. The first افغان کمیونیست، اولنی افغان کمیونیست نثار محمد یوسفزی و. با کمیونستانو ته کافر ویل په کم پروپاګانډا باندې د کمیونیزم ته کفر ویل شوی دی. کمیونیزم څه شی دی، کمیونیزم تعریف څه دی، باندې به زه بیا ویډیو وکړم. خو دا مهم دی چې اولنی کمیونیست نثار محمد یوسفزی و. نثار محمد یوسفزی چې کله وکتل زما ځمکه د برطانیې لاندې ده، دا زه ازادول غواړم، دا زه نه منم،
نو 1919 کې چې د افغانانو د برتانیې ترمنځ جګړه شوه د کوزي پښتونخوا نه بلا د خدای پښتانه لاړل غازي امان الله خان فوج لاندې خپل حصه ټوله پکې واخیست نه دیر نه ثوابه نه چارسدې نه لاړل ټول افغانان په لر او بر کې په یو ملي اردو کې شوله برتانیې خلاف جنگ شروع شو نثار محمد یوسفزی د لوی خان میر زمان خان سره اوږه په اوږه باندې جنګېدلی دی او د هغې انعامونه هم ورته میلاو شوله ملي انعامونه چې ورته وایي ملي دغه چې ورته وایي ستارې د افغان فوج نه د افغان اردو نه نثار محمد یوسفزی هغه سړی و خو چې کله جنگ ختم شو صوابۍ او دا علاقې هم د برطانیې د حکومت لاندې پاتې شوې ازادې نه شوې نو برطانیې د نثار محمد یوسفزی خلاف د پانسۍ اډر ورکو نثار محمد یوسفزی د ځان بچ کولو دپاره کابل په لاره باندې تاشکند ته لاړی هغه ټیم کې تاجکستان ازبکستان او کرغستان دا ټول یو ملت د سوویت لاندې دي ته ترکستان وي ترکستان SSR ترکستان سوویت سوشلیست ریپبلیک باغې کې د تاجکانو شناخت ته ډیره مسله وه تاجکانو شناخت ختمېدو تاجکانو کې قام پرستی را پیدا شوې وه ځکه ازبکانو نور قامونه پې زورور وو تاجکان کمزورې شوله نثار محمد یوسفزی خپل نوم بدل کو خپل نوم روسي نوم کې غوښتو نثار ایوالویچ موګامدیو نثار ایوالویچ موګامدیو چې خپل نوم بدل کو سیاسی ګوند کې شمولیت وکړو بولشویک پارټي کې د تاجکانو دپاره اواز اوچتول شروع کړل یو افغان بچی یو پښتون بچی چې قام پرستی منګ کې و منګ د نورو قامونو لپاره استعمال کړه نثار محمد یوسفزی چې کم لیکل وکړل کم لیټریچر وکړو کم هلې ځلې وکړي د عکسونه به تاسو ته ښکاري د هغې هلو ځلو د وجې تاجکستان اوسنی چې تشکیل راغلی دی دا د افغانانو د نثار محمد یوسفزی د پښتنو د وینې د وجې راغلی دی سوویت نه منله خو د نثار محمد انقلابي سوچ د هغه لیکنې اوس هم په تاجکستان کې ریولوشنري انقلابي مشر هغه ته ویل کېږي د افغانانو بچي په بلډینګ باندې د ایجوکیشن منسټري په بلډینګ لیکلی دي د سن اف افغانز who gave his life for تاجک د افغانانو بچي ته تاجکانو د ژوند ورکو د نثار محمد یوسفزی د لیکنو د وجې تاجکستان د اوسني ملت په تشکیل کې راغی په 1915 څلوېښتم دغسې تاریخ رانه غلط شو بخښنه غواړم دغه کې تاجکستان SSR تاجکستان سوویت سوشلیست ریپبلیک منځته راغی هغې نه پس اولنی د ښوونو وزیر ایجوکیشن منسټر هم دا نثار محمد یوسفزی شو د تاجکستان اولنی د تعلیم سکولونه جوړول مکتبونه جوړول تاجک ملت ته شعور ورکول دا یو افغان کړي دي دا یو پښتون کړي دي د ثوابې د زیدی کلی نثار محمد یوسفزی نثار ایوالویچ موګامدیو بیا نثار محمد یوسفزی دا خلې ځلې وساتلې خلک هر طرف ته شعور پیدا کو په تاجک قام کې تاجک قام پرسته کو خپل وطن په تاجک قام باندې جوړ کو د مشرۍ لاندې ماسکو ته لاړو نثار محمد یوسفزی مسکو کې پښتو اردو فارسی دری روسی دا ټول ژبې به ښودلې د ستالین حکومت راغی د ستالین حکومت لاندې 1929 کې د باندې د غدارۍ پرچه وخته ستالین حکومت لاندې خفیه پولیس راغی نثار محمد یوسفزی کمره کې بند کو تفتیش یې کولو نو هغه تفتیش افسر نثار محمد یوسفزی ته یو سوک ورکو سپېړی ورکا نثار محمد یوسفزی را پاسېدو راوینیولم تفتیش کمره کې چې هغه سړی راونیولو بار نه سیکیورټي ګارډ رادن نشول او ډایرکټ ډزې شروع کړې نثار محمد یوسفزی مقتل ته وویشتلو د هغه بدن یې وسوځولو ایره شو او مقتل ته ښخ شولو دلته به د نثار محمد یوسفزی قبر به هم درته زه وښیم د هغه د افغانانو بچي د هغه د ثوابې د زیدې د کلي افغان بچي چې تاجکستان ملت د په اوږه باندې د افغانانو په اوږه باندې جوړ شوی دی په ده باندې بیا ډاکومنټري جوړه شوه سفربیک صالح د تاجکستان ډېر غټ ډایرکټر دی هغه پې یو غټه ډاکومنټري جوړه کړه نثار په نوم باندې دلته به زه تاسو ته وښیم بیا د BBC پرژن BBC فارسي یو ډاکومنټري د په نثار محمد یوسفزی باندې هغه به هم درته زه وښیم دلته د دې نه دوه شیونه ثابتېږي د دې نه دوه شیونه دا ثابتېږي چې اول خو ستا خورې دا ټویټ چې کوم دی چې پښتونستان خو جوړ نه شو
منګه د بل لپاره ملت جوړول د په نورو قامونو کې قام پرستی بیداری پیدا کول منګه دا کړی دي په خپل قام کې دا منګه اندام کولای کوشش منګ کې لږ معمولی د نااتفاقۍ او د لاشعورۍ د وجې د علم اغستو نه وجې دا پروپاګنډي منګ کې را دننه شوي دي خو هغه د تعلیم او د شعور د وجې اوس روانې دي ځکه تاسو ټولو دا کارونه شروع کړل ځکه دا پروپاګنډي شروع شوې ځکه دا ملنډې شروع شوې په افغان یو ځای کېدو باندې د پښتونخوا خلکو ځان په افغان پیژندېدو باندې ډېر طاقتونه اوس یېرېدلي دي او دا به مخکې هم یېرېږي ځکه دا شعور را روان دی دویمه خبره دې نه څه ثابتېږي افغانستان کې تاجکان وروڼه کم چې د افغانستان د ماتېدو خبرې کوي او د کوزي پښتونخوا خلکو ته وایي چې تاسو افغانان نه تاسو پاکستانیان نه نو دویمه خبره دې نه دا ثابته شوه چې تاجک شناخت مشري اوس تاجکستان سره ده تاجکستان دولت د تاجک شناخت مشري لري نو په دې کاغذونو کې کم چې ما وخول یا د هغې ایجوکیشن منسټري د تاجکستان په هغې کې نثار محمد یوسفزی کم چې د صوابۍ د زیدې کلو هغه ته ولې هغه تاجکستان افغان وایي هغه ته ولې د افغانانو بچي نو دغه ځای کې د خراسانیانو دغه خبرې هم غلطې ثابته شوې چې دا افغانان نه دي د تاجک شناخت چې مشري څوک لري هغه وایي دا افغانان دي د دې خبرو نه زده کړې تر اخره کې پښتون ولس ته زه یو پیغام لرم بالکل روان یم پروپاګنډي به ډېرې زیاتې کېږي او دا په دې وجه باندې کېږي چې پښتنو کې ناامیدي پیدا شي چې تاسو څوک هم نه تاسو په هیڅ هم نه تاسو بې شعور یې تاسو ترهګر یې تاسو ظالمان یې تاسو ښځو سره ظلم کوئ تاسو په ټیک ټاک کې بې شرمي کوئ هر قسم ناامیدي به ستا قام ته رادننه کېږي تاریخ ته به ځکه ځئ چې تاسو به تاریخ به د ناامیدي ختموي په اوسني وخت کې چې کوم هغه وروڼه د تاجکان په افغانستان کې کوم چې افغانانو پسې ملنډې وخي تاجکستان وطن د تاجکانو شناخت منګه افغانانو پښتنو وساتلو دا وطن منګه جوړ کو افغانانو د کوزي پښتونخوا افغان جوړ کړی دی نو تاریخ واپس پښتون ولس کې امید پیدا کوي تاریخ ته خپل مشران غي ځکه تاریخ ډیر مهم دی او اخیری هغه متل زه واپس کوم دا د ټولو لپاره د ژوند یو سبق وګرځي چې مشرانو به متل کې پښتنه کوله چې اموخته خور خده که میراثه خوره دا کوزي پښتونخوا او افغانستان ټولو ته زه وایم چې همیشه اموخته خور ښه وي میراثه خور پسې مه ګرځئ دوستانو د حمزه صاحبزاده خبرې تاسو وکتې دا پر دې هکله باندې کړې چې نجیبه فیض په هغه باندې یوه ښځه هغه راولاړېږي مثلا د ریشخند په تور یې بولي د فسخن په تور چې هر څه وي یو ټویټ کوي پر دې باب باندې چې هغه خلک چې د پښتونستان د جوړولو دعوا یې کوله او دغه به د دوی شعار و چې لر و بر یو افغان یا پښتونستان جوړول مو غواړو مثلا خیبر پښتونخوا د پاکستان له حصې څخه جلا کول یا مثلا داسې مثلا ځان ته نوم ورکول لکه خیبر پښتونخوا ته پښتونستان نوم ورکول آزاد پښتونستان جوړول چې د پښتنو حکومت به وي یوازې د پښتنو نو دغه تاسو جوړوئ نو د دغه په مقابل کې خو څه کوئ چې تاسو هغه خپل افغانستان هم له لاسه ورکو یعنې د دې ټویټ چې لیکلی چې خیبر پښتونخوا تاسو پښتونستان جوړول خو افغانستان یې په سومبک یعنې مطلب دا چې افغانستان له لاسه ورکو خراب کړو د دې پر حق باندې حمزه صاحبزاده هغه کم جوابونه چې تاسو وکتل تاریخ ته تللی و هغه ټول تاسو وکتئ هغه خبرې تاسو سره ما شریک کړي موږ په تاریخ کې دومره مطالعه نه لرو خو دومره یوه خبره کوو چې په حقیقت سره افغانانو تل نورو قومونه له ظلم خلاص کړي دي بل ته یې ازادي ترلاسه کړې ده لکه موږ تاسو چې وینو مثلا لکه تاجکستان د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې کار کوي شیر محمد عباس تانکزی د دې بیان هم تاسو ووینئ چې هغه تاجکستان چې نن افغانستان ته پیشرو وي هغه تاجکستان چې له افغانستان څخه د امنیت د افغانستان له خپل هیواد څخه هغه څوک روزي چې د افغانستان امنیت خرابوي هغه نن موږ ته لارې راښیي او موږ ته وایي چې تاسو همشموله حکومت جوړ کړئ دا موږ دته موږ له روسانو ازادي ورکړې ده دا موږ له روسانو څخه آزاد کړی ده دا موږ له نورو څخه آزاد کړی ده دی راځي موږ ته لارې راښیي نو یقیني افغانان هغه خلک دي چې نور خلک له تکلیف له مشکل څخه خلاص کړي خپل ځان په مشکل کې اچولی ده خو نن یو داسې وخت راغلی ده چې افغانان به ټول پښتون افغان به سره یو کېږي اتفاق به کوي که چیرې اتفاق وکوي او داسې اوس هم هغه قومونه چې خلاف وي
هغه قوتونه هغه اوس هم په ویره کې دي چې داسې نه سي په اتفاق سره یو سي که سره یو سو بیا به د دې خلکو مخه هېڅوک هم نه ونیسېږي او نه به دا خلک بیا څوک ناکامه کي او نه به دې خلکو ته بیا څوک شکست ورکړي